د پاکستاني ډانسرې علیشا مور ته ولې لومړی خاوند طلاق ورکړی دی. په دې ویډیو کې به یې تاسو ته معلومات درکړو، خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او د داسې جالبه معلوماتو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ او ورسره د زنګ تڼۍ هم کېکاږئ. د پښتونخوا اوسیدونکې او د پښتو ډرامو او ډانسونو اداکاره علیشا چې په علیشا 00 سون باندې مشهوره ده، د دې مور اوس بل میړه کړی چې هغه میړه هم ورنه په تنګ دی او داسې ګونګوسې هم کېږي چې نږدې شپو ورځو کې به یې دا خاوند هم طلاقه کړي. د علیشا اصلي پلار ولې خپله ښځه او د علیشا مور طلاقه کړه؟ د دې په اړه د علیشا پلار وایي چې د علیشا مور یو کار هم زما په زړه نه دی کړی او نه هم کوم کار کې زما سره مشوره کوله، بس چې د دې به هر څه خوښه وه هغه کار به یې کوو، که هغه به فحشا وه، که به نڅا وه او یا به کوم بل غیر اخلاقي کار و. څو ځلې مې ورته نصیحت هم وکړو چې ګوره دا په خپل سر هر کار مه کوه او په خپل سر د کوره مه وځه، نو دې باندې به بده ولګېده او ښه به ډېر جنګ به یې راسره کوو چې ته څوک یې چې ما د دې کارونو نه منع کوي، زه باید خپله کار وکړم او خپله پیسې وګټم. زندگی مو ورځ تر بلې خرابېده او زما په خبرو دا ښځه نه کېده. نو یوه شپه د علیشا مور کور ته ناوخته راغله او داسې ګنګس هم وه، زما په خیال چې کومه نشه یې هم کړې وه. ما ته سخته غوسه راغله او همدلته مې طلاق ورکړو او په سبا مې د خپلې وړې لور سره د کوره وشړل. لور مې ځکه ورسره پرېښوده چې پوهېدم بله ورځ به دا هم همدا شی وي.